يوسفه وبخته ووتلې څومره خشولې اوسه امين 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 یو خبر شتا په وکړ زما پختنه زپنا ما بند تړلې بې زنا زپنا ما بند تړلې السلام عليكم يوسف جوړې طبیعت ښه دی ژوند ښه دی سترګې چارې ښې دي الحمدلله وبخ کې روته خشولې وته خشولې وته السلام علیکم ورحمت الله قدرمن لیدونکو هغه کار چې دلته شروع شوی و شاید تاسې موږ سره په څنګ کې ګورئ الحمدلله ټول کارونه یې خلاص شوله یو ښایسته اوبه پکې راووتله قدرمن لیدونکو داسې ډېر نور ځایونه موږ سره شته چې هغه د صحي اوبو څاه نه لري هغه مسجدونه دي هغه داسې ګڼ کورونه دي چې هغه خلک ډېر په تکلیف دی راځئ هلته هم همدغسې د صحي اوبو څاګانې جوړه کړو تر څو د هغو مسلمانانو ستونزه هم حل شي دغه څاه چې موږ وهلي د خوست او د کابل عمومي سړک سره نږدې جوخته ده بیخي او دلته یو ښایسته مسجد هم روانه چې یو وخت به د مسجد رسېدلی دلته به ډېر خلک لمنځونه کوي دلته به اودسونه کوي ثواب یې هغه چا پسې رسېږي چا چې په دې برمې کې یو ذره کار کړی وي د جومات کې کار کړی وي یوه د خیر خبره یې کړې وي دا اوبه مې چې کله ولیدلې ما ته دې پسې دغه تنده لوږه دواړه سره جوختې دي که نه سره خښې دي موږ په اصطلاح به ووایم راځئ په روژه کې هم د موږ سره د وچ ډوډۍ کمپاین کې برخه واخلئ تر څو هلته مو هم په اجر کې موږ سره شریک شئ هلته مو هم بېوزلو ته خیر ورسېږي لکه څنګه چې تاسې په دې برمې کې موږ سره همکاري وکړله دا هم ډېره مهم وخت وي کله چې یو انسان روژه په خوله باندې وي او دسترخوان ته ناست وي الله ته انتظار وي د الله امر ته انتظار وي تر څو الله اکبر غږ وشي دا یې ډوډۍ خوري په هغه ډوډۍ چې تاسو سره په هغې کې همکاري کړي مرسته کړې وي او دا د زړه نه دعاګانې وکړي نو په دغه وخت کې دغه انسان الله ته ډېر نږدې وي که چېرته یو دعا یې له خولې نه ووځي او قبوله شي زه وایم چې له دې نه غټه خبره به بله بلکل نه وي له دې نه غټه صدقه به بله هېڅکله نه وي چې یو روژهداره انسان یو چا ته دعاګانې وکړي راځئ موږ سره د یوه ډوډۍ پروګرام کې هم همکاري وکړئ تر څو ډېرو مستحقو نفرو ته موږ دغه د وچ ډوډۍ پروګرام غځولی وي دوی سره مو کومکونه مرستې کړي د اوښ لاره کې روان وم هم یو سپین ږیري کاکا ودرولم راته وویل چې ما په هغه وچ ډوډۍ پروګرام کې هیر نه کړئ ولې چې زموږ وضعیت خراب دی ته څه وایې چې تاسې هغه ډوډۍ چې ورسره کومک او مرسته کړې وي دی روژه پې ماتوي په همغه وخت کې دغه انسان د خولې نه دعا ووځي او قبوله شي څومره غټ اجر به یې وي الحمدلله کومه غوښتنه چې په مخکې ویډیو کې موږ کړې وه هغه اوبه الله پاک فضل دی موږ ته وختلې دغه دی موږ چېرته د اوبه راونې دي د الله فضل دی او اوبه ډېره کامیابه اوبه دي ډېره خوندوره اوبه دي او دې سره په څنګ کې موږ ډېر زیات ضرورت و ځکه چې موږ مخکې یادوري کړې وه چې د عمومي کوبل سړک باندې دا جومات دی او خلکو ته ډېر ضرورت دی په څنګ کې دې سره د بعضې کورونه دي چې دغه کله ورې شوه اوبه به نه وې نو دې ته هم یو پلان پروګرام شته چې داسې کې یوه ټنکي جوړه کړو انشاءالله تعالی دې نه نوره خلک عامه خلکو ته استفاده کړي ډېره خوندوره اوبه دي الله تعالی د تو ستا اجر درکړي په دې کې چې چا حصه واخیستې دو الله دې دین دنیا کامیابي ور نصیب کړي الله مو کامیاب کړه السلام علیکم ورحمت الله يوسفه وبخته ووتلې څومره خشولې اوسه امين 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 ها قدرمن لیدونکو مخه دغه پوښتنه ترې وکړله
چې څومره څومره خوشحاله ده زه دعاګانې شروع کړې دي دعاګانې وایي چا چې صدقه کړې ده الله دې ورته قبوله او منظوره کړي چې داسې معذوره خلک او داسې سپین ږیري خلک درته دعاګانې وکړي نور د خدای نه څه غواړئ دا بهتره خبره ده ډېره مننه ته دعاګونه کې خلکو ته داسې کې بیا وړکې ترې لمبېږي ما باندې